خان مشر نن په ماته صاحب بلې کې چې زموږ پیر صاحب ناست دی صدر صاحب نو هغه وایي چې تقریر کوو که خو پیر صاحب چې اجازه ده مشرانو کشرانو ملګرو همزولو نن موږ له یو ډېر د خوشحالۍ ورځ ده چې نن 44 نیشنل ډے د یو موږ دلته مناوو زما تعلق چونکې دواړو تنظیمونو سره دی پښتون ویلفیر ارګنایزیشن او ادبي ټولنې سره نو زه ایز ا برج پکې کار کوم د اماراتو او د پاکستان تعلقاتو ډېر زاړه دي بلکې پاکستان بنی ملک چې امارات دی چې کنه ریکګنیشن یې ورکړو 40 کاله مخکې ازاین شیخ زاید بن سلطان الهیان خدای دې ولې جنتونه ورکړي هغه دا تعلقات سٹارټ کړه او هغې نه پس چې کوم راتلونکی اوس نسل دی هغې را تعلقات دغه شانتې نورو مخکې بوتلي دي زه به خپل د تنظیم پښتون ویلفیر ارګنایزیشن دلته به تاسو اورئ دا تنظیم زمونږ تقریبا 25 نه 30 سال وړاندې وشو چې دا جوړ شوی دی دا یو غیر سیاسي تنظیم دی چې کوم کې د پي ټي آی صدرون دی د اے ایل پي صدرون دی د پي ټي آی والا پیپل پارټۍ والا ټول دې کې دي دا د پښتنو یو تنظیم دی هېڅ څه چیرټي نشته صرف مقصد یې دا دی د پښتون چې کوم دلته دی د هغې خیر ښېګړې دپاره دا تنظیم جوړ شوی دی 2-3 مثاله چې د دې تنظیم سره ودی لیټس هسې خو 15 کاله ډېر لوی تاریخ دی چې هغې کې څه کارونه کړي شوي دي خو زه دا ډېر فخر سره وایم چې نن د پی آی اے فلایټ چې کوم پېښور ته بحال شوی دی دا صرف او صرف د پښتون ویلفیر ارګنایزیشن جدوجهد او دې نه ډېر زیات محنت مونږ کړی دی فضلیمن یوسفزۍ صاحب دلته ناست دی پیر صاحب کریم شاه صاحب ناست دی چې دا خبره مونږ دلته واورېده دلته نه مونږ آخر چې وزیر اعظم پاکستان میا محمد نواز شریف صاحب ته دا خبره ورسوله او دا فلایټ نن بحال شو د هغې کې یو فایده تاسو ته ټولو ته پته ده چې کله پی آی اے دلته یو ډیډ باډي ځي نو هغه ډیډ باډي فري وړي هغه ډېرې مسلې تېر شوې وي هغې د وجې مونږ دا کوشش وکړو دا نن بحال شو بیا او الحمدلله هغې 3 فلایټه بحال کړي اوس ډېرې فلایټونه یې کړو دویمه خبره اوس لیټس کارګو دلته نه بنده شوې وه هغې باندې کار وشو میرحسن لا دلته ناست دی چون د دې کارګو سره تعلق دی دی زیات پوهېږي دا شی کارګو دلته خلک لیکي پاکستان ته هغه بلکل بند هوم ډیلیوري هغه هم د خیره بیا بحال کړه دا هم د پښتون ویلفیر ارګنایزیشن یو کامیابي ده دې کې چې کوم زموږ دلته اوسېدل صاحب دی جاوید جمیل خټک صاحب هغه ډېر زیات هیلپ مې سره وکړو بلکې سپیشلي پاکستان ته هم هغه لاړو او دا هغه مسله یې موږ حل کړه نو موږ هغوی ته هم ډېر ډېر شکریه ادا کوو دې نه علاوه زه زموږ خاص ملګری دلته ناست سید وقار شاه صاحب ته ډېر ډېر مشکور یم زه ځکه شکریه ادا کوم چې تا هر فنکشن چې کوم د پښتنو دی هغې ته تاسو کوریج ورکوو زه هم چې ټول ملګري هغې دپاره او دې نه علاوه آخر کې خبره دا ده چې د پاکستان او د یو ای چې کوم ټریډ دی 10 ارب ډالر ته رسېدلی دی دلته زموږ پښتانه چې کوم دي مختلف فیلډونو کې دي پاکستانیان 14 لکه پاکستانیان دلته آباد دي یو ای زموږ دویم ملک دی ټیک شوه مونږ د دې په خیر د دې په خوشحالۍ د دې په هر قسم هغه کې مونږ تابعدار یو مونږ حاضر یو خدای دې دې ملک هیڅ هم نه کوي دا زموږ یو دویم ملک دی چې څنګه پاکستان دی دغه شان مونږ ته دا ملتوب دی ځکه چې کله مونږ 14 اګست مناوو نن مونږ دلته 2 دسمبر مناوو او زه آخر کې دا وایم چې د دلته کوم لیډرشپ دی ډیزاینرز شیخ خلیفه بن زاید النهیان ډیزاینر شیخ محمد بن راشد المکتوم Crown Prince of Abu Dhabi His Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan او ټول لیډرشپ ته زموږ د طرف نه مبارکباد او دا د دوی یو ډېر غټ سټرګل و چې کوم داسې یو صحرا یو ډیزرټ نه یو ګلستان یې جوړ کړو او دا ټوله دنیا 206 نیشنلز 206 نیشنلټۍ خلک دلته په امن کې اوسېږي
او هغه چې کنه خپل ژوند کوي او د ټول دنیا ټریډ او چې کنه د امن بهواره جوړ شو الله دې دا مجلسوم نه کوي زمونږ دعاګانې دې سره دي خدای دې آباد دې دې آباد دې موږ آباد